لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. هیڅ خیر نشته د هغه په ډېرې پټې مشورې کې مګر هغه څوک چې حکم وکړي د صدقې کولی یا د نیکي کولی یا د خلکو په منځ کې د اصلاح روغې جوړې کولی او هر څوک چې دغه کور د الله تعالی د رضا لټولو د پوره وکړي نو زر ده چې هغه ته به همیش ډېر لوی اجر ورکړي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. او هغه څوک چې د رسول سره مخالفت وکړي وروسته له دې نه چې هغه ته نیغه سیده لیار ښکاره شوه او د مؤمنانو د لیارې نه غیر د بلې لیارې تابع شي نو میش به دغه کس هغه څه ته ور وګرځوي چې دی په خپله ورته ورګرځېدلی دی او جهنم ته به یې داخل کړي او هغه د ورتللې بد زوی دی. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. بشک الله تعالی نه بخشي دا چې د هغه الله تعالی سره شریک ونیول شي او بخشي هغه ګناهونه چې له دې شرک کفر نه کم وي د چا د پوره چې وغوړي او څوک چې د الله تعالی سره شریک ونیسي نو یقینا هغه گمراه شو په ډېرې لرې گمراهۍ سره. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. نرو بولی دوی سوا دی الله تعالی نه مگر زنانه بوتون او نرو بولی دوی مگر شیطان سرکش لرم.